بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په حج کې ولې د اختر لمونځ نسته؟ یعنې دا چې کله حاجي حج ته ځي د عرفات په ورځ باندې د عرفات پر میدان ولاړ وي، شپه یې په مزدلفه کې وي، د لوی اختر په ورځ باندې جمرات ولي، نو د اختر لمونځ ولې نه کوي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، مبارک صحابه، تابعین، تبع تابعین، دا ټول پر دې راغلي دي چې د حج په موسم کې د اختر لمونځ پر حاجانو باندې نسته. دا د دې نه عمل دا لوی دلیل دی. خو بحر رائق په 2 جلد صفحه 153 کې دا خبره لیکلې ده چې دا حج د حاجانو څخه د اختر لمونځ ځکه لرې سوی دی چې پر دې باندې اساني راسي. که چیرې د اختر لمونځ هم پر دې باندې لازم وای او د حج مناسک هم وای، نو بیا به ورباندې ډېره سختي راغلی وای. د دې د سهولت په خاطر باندې د حاجانو څخه د لوی اختر لمونځ ایسته سوی دی. الفقه الاسلامي و ادلته جلد 3 صفحه 2150. البحر رائق جلد صفحه 153. والسلام